سلامونه ونیکي له احترامات مني ملګرو په دې هیله تاسو ټول روغ جوړ صحتمند خوشاله وي. په دې ټول نړۍ کې تاسو وګورئ دین د وطن د پیشرفت او د ترقۍ لپاره استفاده شوی دی. عیسویانو خپل وطنونه جوړ کړي دین د پیشرفت لپاره استفاده کوي. يهودانو خپل وړکای غوندې ملک خسته جوړ کړي چې د عربانو دفاع پیوکي. هغه خپل دین د پیشرفت او ترقۍ لپاره استفاده کوي. عربانو د خپل دین د وطن د پیشرفت او ترقۍ لپاره استفاده کوي. تاسو سعودي، قطر، بحرین، کویت، قطر تاسو ټول د ملکونو وګورئ پیشرفت او دین هم پکې شته د دین نه مثبت فایده اخیسته ده. یوازینی قوم افغان دی چې په ټوله نړۍ کې دین د جنگ لپاره استفاده کړی دی، د قتل او قتال لپاره استفاده کړی دی. صرف هغه ته د افغان وجنه کې جنت ښکاریږي او بیا د دې ډیره مافي افغان میرمنه ورته صرف د خپل بړستن زینت ښکاریږي. دین اضافه نه حق شته نه حقوق شته. او که څوک خبره کوي هغه دوی داسې حدیثونه او آیاتونه درته راوباسي چې هغه تر حاله کې شتون نه لري. خو موږ افغانان ته که څوک دوه کنځلې په عربي کې بیا د دې مافي وکړي موږ وایو چې دا ولې ډېر پوه عالم دی، ډېر ښه سړی دی، ولې عربي وکاروله. تاسو دغه مولا واورئ چې دا د ښځې د حقوق دپاره کم سوچ او کم مفکوره لري. یعنی دین کې د ښځې د خپو لاندې جنت دی او دین کې د محمد صلی الله علیه وسلم ښځه یو تجاره وه او دین کې د ښځې دپاره هغه ډېر شیان شته چې نارینهو ته نشته. خو دغه مولا دغه د اسلام پاک دین دومره بې حرمته او سپکوي چې خلک د اسلام نه زړه ورتوري. خلک فکر کوي چې واقعیت زموږ د سپېڅلی دین به داسې لکه دا کثیف ملای چې به د خوله باندې وایي. خو البته داسې نه ده. زموږ دین ډېر ښایسته دین دی، ډېر پاک دین دی، ډېر وسیع دین دی. خو دغسې ایجنټانو چې هغوی کار صرف دغه تبلیغ کول دی او په دې باندې پیسې ګټل دي، نه د انجینران دي، نه ډاکټران دي، نه سکالران دي، نه داسې عالمان دي. ځان ته د ملا لقب ورکړی دی او دوه درې دورې کړي دي، دوه درې حدیثونه او آیتونه زده کړي چې خپله خېټه او ماشومان پرې وساتي. نور دا هېڅ کسب نه لري. که دې نه دا اوس د مولایي دغه بیج واخلي چې نور نن نه بعد ملا نه دا د لوږې مري، دا به د سپي په مرګ مرداري. دا یو مړۍ ډوډۍ ځان ته نشي پیدا کولی. ولې دغه کسب ګرځېدلی دغه مولایي کول او خلک ګمراه کول او په میرمنو او په ځوانانو پسې بهتان او تورونه لګول او فتوې جاري کول. تاسو وګورئ چې دغه مولا د ښځو باره کې کوم فکر لري، دا د ښځو حقوق باره کې څومره ژمن ده او د ښځو ته حق ورکولو کې څومره ژمن ده. دا خو ایجنټان دي، دا خو زه منم، تاسو هم منئ. لاندې وړکۍ طبقه دغه ټینیجران د 18-19 کلن چې ناست دي، تاسو د خدای خاطر وکړئ، دوی تر شا مه درېږئ. دوی په تاسو باندې جنګ کوي، دوی خپله جنګ نشي کولی. دوی د خپل د جنګ توان نه لري، ځان جنت ته نه رسوي، خو تا جنت ته په استفاده کوي او دغه وطن په تا باندې ورانوي. ته ویښ شه، تر شا مه درېږئ. دغه ویډیو تاسو وګورئ. د ښځو حقوق ضایع کړه. د ښځو حقوق د ښځې حق دا ده چې په کور کې کېنه ورخه ماړۍ ورکوه، ښه کالی ورته که، نوره یې دا څملوه. دغه یې حق